بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. حتى تردی چه اذا استيأس هر کلا ناامید شول الرسول پیغمبران وظنوا او دوی ګمان وکړو انهم چې دوی قد کذبوا دروغ جن کړي شوی دي جاءهم نوراغ دویتا نصرنا زمون مدد فنجیا پس خلاصې ورکړې شو من نشا هغه چاته چې مونږ وغوښتل ولا يرد او نشی لره کېده بأسنا زمون عذاب عن القوم المجرمين د مجرمانو خلقنا. لقد كان یقینا دے فی قصصهم دا غیب کسو کے عبرتن عبرت لأولی الالباب دا عقل مند خلق دا پارا ما کانا ندے دا قرآن حدیثا دا سے خبرہ یفترا چې د دروغ جوړ شوی ولکن تصدیق او لیکن تصدیق ده الذي دا اغس بین یدیه چې دینا وړاندې دي وتفصیل کل شیء او تفصیل د هر یو سیز وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت ده لقوم یؤمنون دا هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي. سورہ یوسف 110 اور 111 نمبر آیتوں نے دے رکو کے دا پورا سورت خلاصہ اغا اللہ رب العزت بیانہ کردے دا سر کے دا توحید بارہ کے خبر اوشتا کہ اغا بنیادی عقیدہ دا مکی دور دا او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت خبر او شو او ورسره د آخرت خبره دغه درې بنیادی عقاید پیغمبرانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې بشمیر پیغمبران تیر شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې وړوبي آیت کې تسلی ورکړې شوې ده چې لا تاسو باندې هغه حالات ندی راغلي څنګه چې مخکینی پیغمبرانو باندې راغلي. یعنی دا یو قسمه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د هغې د اصحابو او د هغې د متبعین ذهن سازی کیږي هغې تربیت کیږي چې داسې حالاتو دپاره به تاسو تیار اوسیږي. پیغمبران رالل خپل علاقه کې خپل قوم ته دا اللہ رب العزت توحید در سے ورک خو ہر پیغمبر سرا قوم دیر ناروا سلوک کردے کم خلق بداسی ہو چی ایمان بے راوڑا اکثریت بداسی ہو چی انکار بے ہو یو خدا دا چی نہ منل بھی انکار چیزا نہ منل
خدا خلق داسې وو چې انکار به هم کو، نور خلق به هم منې کول، او د پیغمبرانو په لاره کې رکاوټونه به هم اچول. نو دا ګناه باندې ګناه. نو د پیغمبرانو که ژوندونه موږ ووایو نو ډېر سخت حالات په هغې تېر شوي. تر دې پورې د هغې د یو جمله کې الله جل جلاله د هغې لغونته کې اظهار کړی دی چې هغې باندې څومره سخت حالات راغلي. حتی اذا استیأس الرسل، یعنی داسې حالات پې رالل چې پیغمبران نا امیده شول چې اوس د الله مدد نه راځي. یعنی دې حد ته ورسېد. لکه اوس نوح علیه السلام دی 9.5 کاله یو خبره قوم ته کوي چې دا ومنئ دا ومنئ دا ومنئ، او هغوی نه مني. نو د هغې کس په زړه باندې به څه تېرېږي؟ مونږ خو چې چاته یو خبره یو ځل وکړو او ونه مني نو زمونږ ورسره څه دښمني شي. او نوح علیه السلام وایي یا الله ما سحر هم دی له دعوت کړ، ماښام مې هم دعوت کړ، د ورځ مې هم دعوت کړ، د شپې مې هم دعوت کړ، ښکاره مې هم دعوت کړ، په پټه مې هم دعوت کړ، اجتماعي انداز کې مې هم دعوت ورکړه، انفرادي یو یو کس له مې هم دعوت ورکړه. یا الله اوس نه مني. نو رب لا تذر علی الارض، یا الله د ځمکې په مخ یو پرېږده. دې حده پورې مایوسه شو، ناامیده شو. او د مایوسۍ دویمه علامه په دې دویمه جمله کې الله تعالی ارشاد فرمایي چې وظنوا انهم قد كذبوا. دا خو هغه خلک دي چې هغه کافران دي، هغه منکرین دي، هغه انکار کړی دی. خو چې د الله مدد ناراضي 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 او تاسو ورسره وعده کوي چې اوس پر راشي اوس پر راشي اوس پر راشي بیا هم ناراضي. نو وی اسنا چې هغه مؤمنین هم انکار وکړي. هغه مؤمنان چې ایمان راوړي هغه وایي چې دا پیغمبر نعوذ بالله دروغ وایي. نو دا هغه دې حد پورې حالات راورسېد. قد کذبوا په تاکید سره چې هغه دا ګمان او دا یقین دا هغه جوړ شو چې اوس یې نو هغه مؤمنین به هم زموږ انکار وکړي چې جاءهم نصرنا چې مدد ناراضي. دا اصل دروغ وعده. نو بیا په دغه حالاتو کې الله تعالی وی فنجي من نشا، دیله نجات ورکړي شي، خلاصې ورکړي شي. خلاصې چا ورکړي؟ هم هغه الله ورکړي. نو الله رب العزت تر یو حد پورې د انسان ازمیخت او امتحان کوي. هغه امتحان کې چې د پورا راوځي نو دلا اوچت مقامات او درجات ورکړي. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. او الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې دا کېدی نشي چې د مجرمانو نه د کافرانو نه د الله رب العزت عذاب لري شي، هغه باندې راضي. په دنیا کې د مصلحت توجه رانه نو آخرت کې دی او بیا دینه بعد اخیری آیت کې د دې کیسې د بیانولو هغه الله رب العزت وجه او سبب هغه سامنے کوي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. په دې کیسه کې هم او د دې نورو پیغمبرانو په کیسو کې هم ډېر د عبرت سامان دی، ډېر لوی عبرت دی، ډېر لوی نصیحت دی چې څوک دې ته د نصیحت او د عبرت په نظر سره وګوري نو هغه خپل ژوندون صحیح کړي، هغه په سمه لار راشي. الله تعالی ورسره ټکي ارشاد فرمایل لأولي الألباب، د عقل خاوندانو لپاره. یعنی هر یو کس لپاره دې کې نصیحت نشته. بس خلک دا کیسې نه بس اسې مزې لپاره کیسه واوري او ډېره ښایسته کیسه وه، بهترینه کیسه وه، بس خبره لاړه. د کیسو مقصد هغه د هغې نه عبرت حاصلو. یعنی دې پوره کیسه کې دا مونږ ته نه دي ویلی شي چې یعقوب علیه السلام دا تاریخ پیدایش دی، د یوسف علیه السلام دا تاریخ پیدایش دی، یوسف علیه السلام د مور دا نوم و، کله وفات شه، چا سره واده وکړو، د دې هېڅ تذکره نشته. ولې چې د دې څیزونو هدایت سره تعلق نشته. قرآن کریم هغه څیزونه راوچتوي چې د هغې کې د انسان لپاره د عبرت سامان دی، نصیحت دی او انسان هدایت طرف ته راځي.
نو لأولی الالباب عقل مند خلق د پارا دیکھ نصیحت عقل مند سو قرآن کریم نمونگا تپوس کو سلورم سبارہ کے اللہ تعالیٰ وی لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض دو نخی اللہ تعالیٰ خپل ارشاد فرمائے عقل والا سو یذکرون اللہ دا اللہ رب العزت پر ذکر کی مشغول اسی قیاما اولاڑهم وقعودا پناستهم وعلى جنوبهم املاستهم یعنی ہر حال کے دا اللہ رب العزت ذکر اور دا اللہ رب العزت یاد دا غینا نہیں رہی اور دویم نمبر بانے وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض یہ اسمان تو گورے اور فکر کئی دے ہم پیدا کہوں تو سوچ زمکی تو گوری دیلا دا وہ ساتھ چاور کرے یہ غرون تو گوری دیلا دا مضبوطیا چاور کرے دیکھیں قسم معدنیات چاہیے دا لوی لوی سمندرونا دریابونا دا چا جاری کردی ینورلا دا دمر رنا چا ورکڑ نو یتفکرونا اگئی غور او فکر دانا چی پا ہر چیز بانے بس دا غشان دی تیر سو نا بلکہ غور کئی فکر دے دا اللہ دا قدرتونا چی سما نخی دی اگئی تا گوری او اگئی کی غور او فکر دے دا دوا چی چا کے علامات پیدا شو اگا اخیار دے اگا عقل مند ہے ذکر او فکر ندوٹ کی ذکر او فکر بیا د دې قصې د بیانولو مقصد بل دا هم دی چې ما کان حدیثا یفترا خلق ووی چې نبی علیہ السلام د شپې لیکلو کی او صحابه مو ته اوري او وای چې دا الله د طرف نه کلام نازل شي نو د یوسف علیہ السلام کیسه خو عربو کی چاته نه و پتا مکی خلقو ته نه و پتا دا خو یهود چې د مدینی وو یثرب وو هغه نه ته وی چې دا دا سوال وکړه چې دا یوسف علیہ السلام کیسه څنګه او بل سوال ته دا وکړي چې بنی اسرائیل خو ټول هغه ملک شام کې وو د مصر ته څنګه راغله نو دا غیر پاره دا ټول کیسه بیان د دې جواب یهودو ته پتا ولې چې هغه ته دا غي کلام کې دا غي چې کوم کتاب تیر شوی دی هغه کتاب کې دا غي تذکرہ و مشرکین ته نه پتا نو او نبی علیہ السلام هم چانه لستل هونه نبی علیہ السلام د چا شاګرد نه دی نو ځکه دلته نه دا ثابت شو چې ما کان حدیثا یفترا دا قران د ځان نه جوړ کړی شوی کلام نه دی بلکې ولکن تصدیق الذی بین یدیه د دې د رښتینوالي علامه دا ده چې دین وړاندې څومره کتابونه نازل شوي دي دا یو کتاب ته حق وایي چې تورات هم صحیح انجیل هم صحیح او زبور هم صحیح او دین علاوه چې څومره صحیفې نازل شوي دا ټول صحیح او درست وي او دې سره تفصیل کل شی دا هر هغه چیز چې هدایت سره تعلق لري دا تفصیل قران کریم کې الله تعالی بیان کړی وهدن او هدایت د هدایت نه ډکه خبرې دي او چې یو کس د هدایت په نیت باندې راشي ورحمتن او چې کوم یو کس هدایت اومند نو داغه د پاره بیا د قران پاک سراسر رحمت ده خدا زیاده لپاره لقوم یؤمنون چې ایمان راو ایمان والا ده دا قران په رحمتونه هم د نازلې دو سبب جوړيږي او قران کریم داغه قدم قدم باندې راهنمایي کوي دا سورۃ یوسف چې دلته کې اختتام پذیر شي دا زموږ لپاره هم ډېر لوی نصیحت او د عبرت سامان لري چې په هر حال کې د الله رب العزت رحمت نه مایوس کېدل نه دي پکار الله رب العزت انسان باندې ازمیختونه راولي خدای ازمیخ مطلب او مقصد دا دی چې الله تعالی دلته اوچت مقام ورکول غواړي د یوسف علیه السلام څنګه امتحانات راغلي دا شان دي چې څوک الله رب العزت څومره نږدې دومره په باندې امتحانات سیوا او الله رب العزت هغه ته تکلیف رسول نه غواړي بلکې هغه له د آخرت اوچت مقامات ورکول غواړي کچاري دا کس په خپل اعمال سره ټول هم عملونه وکړي نو دې هغه مقام او مرتبه ته نشي رسیدي چې کوم الله تعالی د بار مقرر کړی نو ځکه د باندې امتحان دا تکلیف کراو بیماری کراو
حادثه پر راغله نو هغه سره د ډیر زر هغه د قرب منازل هغه ته کی او د هغه مقام ته ورسی چې کوم مقام ورته الله رب العزت مقرر کړی الله تعالی د مال تاسو له ټول مؤمنانو په قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي حتا تر دې چې عزتي اسا هر کله نو امید شول الرسل پیغمبران وظنوا او دوی ګمان وکړو انهم چې دوی قد کذبوا دروژن کړي شوی دي جاءهم نراغ دویتا نصرنا مدد زمونگا فنجیا پس خلاصے ورکڑے شو من نشاؤ آغا چاہتا چی مونگو غفتل ولا یردو او نشی لرکی دے بأسنا زمون عذاب عن القوم المجرمین دا مجرمان و خلقنا لقد کانا یقیناً دے فی قصصهم دا غیب کسو کی عبرتن عبرت لولی الالباب دا اقل من خلق دا پارا ما کانا ند دا قرآن حدیثا دا سے خبرا یفترا چی دا دروغ جوڑ شوی ولیکن تصدیقا او لیکن تصدیق دے الذي دا اغس بین یدیه چی دا دین اوران دی و تفصیلا او تفصیل دے کل شیئن دا ہر یوسس و ہدن او ہدایت دے و رحمتن او رحمت دے لقوم دا آغا خلق دا پارا یؤمنون چی ایمان راوڑی آمین الحمدللہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب